السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو پښتنو ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به ټول راته روغ او جوړ اوسئ. څنګه کولی شو له انټرنیټ څخه آنلاین پیسې ترلاسه کړو؟ د آنلاین پیسو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې سره د بیل په آیکن باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. او که چیرې تاسو ویډیو خوښه شوه، ویډیو ته لایک هم ورکړئ، کومنټ هم ورباندې وکړئ. که کوم غوښتنه پوښتنه لرئ، ملګرو نن مو ستاسو لپاره یو داسې زبردست اپلیکیشن راوړی. دا ویب سایټ هم دا اپلیکیشن هم ده چې تر اوسه پورې کوم یوټیوب چینل پښتو کې تاسو ته د دې په اړه باندې معلومات نه درکړي. که نه سرچ هم ورپسې وکوئ. ملګرو بغیر له دې نه سوه د وخت ضایع کولو څخه څنګه کولی شو پیسې ترلاسه کړو. دغه ویب سایټ ته په دې کې کار کولی شئ. څنګه کار کولی شئ هغه به ټول طریقې تاسو ته په ویډیو کې وښایم. خو مخکې له ویډیو له طریقې ښودلو څخه د دې اپلیکیشن په اړه باندې زه تاسو ته وضاحت درکوم. دغه اپلیکیشن کې تاسو لایک، کومنټ، شیر، ملګري فالو کول په هر څه باندې تاسو پیسې درکوي. دغه ملګرو تاسو وښیم دغه زما مخکینی اکاونټ ته ګورئ. دلته به تاسو دا رقم کار وکوئ. زما اکاونټ به تر پورې خلاص شي. تاسو کولی شئ اپلیکیشن هم انسټال کړئ او په ویب سایټ کې کار وکړئ. هغه تاسو پر کې کار کوئ. نو ملګرو زه به لږ انتظار ورته وکړم. زما نېټ یو څه سلو ده تر څو پورې ما ته خپل اکاونټ راواړوي. ښه ملګرو دغه د ما ته اکاونټ راواړوم. نو دا ملګرو داسې ګورئ دا کوم زما دغه پروفایل ده د دې اپلیکیشن د دې ویب سایټ د پروفایل ده. دغه به تاسو 100% تکمیلوئ. 100% تاسو تکمیل کړو. دا رقم ګورئ لکه دا څنګه چې ما تکمیل کړی ده. 100% به یې تکمیلوئ. له هغه نه وروسته بیا تاسو کارو پکې شروع کوئ. ملګرو دغه وینئ تاسو ګورئ دغه یو ریل او نړیواله سطحه منل شوی ویب سایټ ده. په دې کې تقریبا 100 میلیونه خلک کار کوي. په دې کې فیسبوک په شان باندې لایک، کومنټ او شیر کولی شئ. له فیسبوک نه تاسو څه زده کړي دي؟ که هر چا څه ترېنه زده کړي ما ته په کومنټ کې ولیکئ چې ما دا شی ترې زده کړو. راسئ دغه ته وخت ورکړئ، په دې کې کار وکوئ. باید پښتانه په مخ ولاړ شي. ملګرو پښتنو لپاره یو زبردسته ویب سایټ ده. ډېر پښتانه په دې کې هم کار کوي. دغه باندې کله تاسو کلیک وکړئ دغه ما چې نشانونه ورته وکړو دغه تاسو کولی شئ اپلیکیشن یې هم انسټال کړئ. خو زه نه غواړم چې اپلیکیشن کې کار وکړم. زه دا ویب سایټ ته زه ویب سایټ کې کار کوم. ویب سایټ یې صحیح ده. نو ملګرو دغه ستاسو لپاره زه به اوس نوی اکاونټ جوړوم. ملګرو دغه لینک باندې تاسو کله کلیک وکړئ ما به لیکلي د اپلیکیشن لینک په هغه باندې تاسو کله کلیک وکړئ نو تاسو به دا رقم صفحه راواړي. کله چې تاسو دا رقم صفحه راواویسته او دلته به تاسو ګورئ لومړی به خپل نوم ورکړئ. نوم چې کله ورکړئ بیا به لاس نوم ورکړئ، بیا به ایمیل ادرس ورکړئ، بیا به پاسورډ ورکړئ، بیا به کنټینیو باندې کلیک وکړئ. دلته فیسبوک سره هم تاسو کولی شئ او دا لاندې هم تاسو کولی شئ له هر شي سره تاسو غواړئ چې کنیکټ کړئ ورته کنیکټ کولی شئ. ملګرو زه به ستاسو لپاره اوس اکاونټ ورکړئ جوړ کړم. دلته وګورئ اول به تاسې خپل نوم ولیکئ. مثال اوس زه خپل نوم لیکمه. دغه ملګرو ما خپل نوم ولیکل صحیح ده. پاسورډ هر څه ورکړل. دلته به تاسې دا وینئ دا رقم نشانونه دغه کوم پاسورډ چې ده دا به مقاوم یعنې سټرانګ مضبوط پاسورډ به ورکوئ. دلته ملګرو بیا به تاسې چې هغه مو ورکړه بیا به تاسو کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله چې کنټینیو باندې کلیک وکړ دلته به راسئ دلته میاشت ورته وټاکئ. د پیدایښت تاریخ به ورکړئ. مثال دلته میاشت ورکړئ. بس زه مثال دغه فبروري میاشت ورکوم. دلته ورځې تاسو ورته وټاکئ. مثال ما 3 ورځې وټاکلې. دلته د پیدایښت تاریخ ورکړئ. مثال زه په 1999 کې پیدا شوی یم. دلته بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله چې کلیک ورباندې وکړ انتظار ورته وکړو. ملګرو دلته ګورئ دلته یې راواړولو صحیح ده. ستاسې ایمیل یاست که په ایمیل ما ورته ولیکل زه په ایمیل یم. په هغه باندې کلیک وکړه بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړه. دلته به تاسو لوکیشن ورته انتخاب کړئ. ښه ملګرو دلته تاسو لوکیشن ورته انتخاب کړئ. مثال زه لیکمه افغانستان. دلته تاسو هر یو انتخابولی شئ ورته. دا وینئ دا ټول لوکیشن دي. که هر یو تاسو غواړئ هغه ورته انتخاب کړئ. مثال زه دغه غواړم
دې باندې به کلیک وکړم بس په کنټینیو باندې کلیک وکړم ما هغه ورته انتخاب کړ په کنټینیو کلیک وکړم دا ویني ما ته یې ولیکل چې ویلکم محمد یعنی دا ویني ما ته یې ویلکم ولیکل دلته به تاسې دغه کپچه ورته حل کړئ دا کپچه به تاسو ته د شانه چې درکړي هغه به ورته حل کړئ یا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ دلته تاسې ګورئ لیکلی چې د ایمیل له طرفه غواړئ چې کوډ درسي که د ټلیفون لارې نو ملګرو دلته ما ورته انتخاب کړ چې په ایمیل باندې غواړم ما ته کوم پاسورډ چې ده هغه ما ته په ایمیل باندې باید راسي هغه تاسو خو که ټلیفون لارې کوئ که د ایمیل لارې کوئ خو ما ته ما وغوښتل چې ایمیل لاره راسي دغه ما ته کوډ راغی دغه کوډ اوس دلته ورکړم ګورئ دغه اسانه کوډ ده کوډ چې کله ورکړو دلته ګورئ دلته به زه کوډ باندې کلیک وکړم دلته ګوره دا به زه ورته ولیکم دغه ده 4 اتیا 18 شپږ 0 دغه به تاسو باندې کلیک وکړئ کله چې مې کلیک ور باندې وکړ دلته به کنټینیو باندې کلیک وکړئ کنټینیو چې کله انتخاب کړه نو دغه د ملګرو زموږ رجسټریشن مکمل سو دغلته به اوس ګورئ تاسې په دې کې ډېر کارونه دي په راتلونکي ویډیو کې به تاسې نور کارونه ښیم په دې کې بیخي ډېرې ویډیوګانې په دې باندې جوړې شي یوه ویډیو کې دې کار نه ختمېږي ملګرو دلته به تاسې راسئ دغه د ملګرو زموږ پروفایل چې ده هغه 15% تکمیل شوی ده 15% تکمیل ده دا به 100% ورته رسوو کله چې مې 100% ته ورسوو نو په دې کې 3 سټیپه نور هم کېږي کله چې په هغه 3 سټیپه وکړ نو موږ ته $15 مفت راکوي موږ ته بیا یو صفحه راکوي نو هغې باندې چې کله موږ کلیک وکړو موږ اپلای ورته وکړو $15 ته دا $15 موږ ته راکړي ملګرو دغه وینې دغه ټول موږ تکمیلوو دغه بیا په راتلونکي ویډیو کې درته ښیم تاسې زموږ سره اوسئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ ملګرو له ملګرو سره یې هم شیر کړئ او تاسې جوین شئ بغیر د وخت ضایع کولو څخه په دې اپلیکیشن کې کار وکړئ دغه یو بالکل ریل ویب سایټ ده تاسې کولی شئ له دې نه پیسې ترلاسه کړئ او حقیقي پیسې ترلاسه کړئ د ورځې باید تاسې 15 پوسټه په دې کې وکړئ 15 پوسټه وکړئ ځکه چې تاسې باید په دې کې پیسې وګټئ کار وکوئ نور په راتلونکي ویډیو کې تاسو ښیم خدای تعالی مو سپارم دعاګانې کوئ چینل در سره سبسکرایب کړئ